अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو لیدونکو په 13 ویډیو کې دته ماهر افغان بیا حاضر شوی دی. ملګرو په نن ویډیو کې به موږ داسې یو کار کوو د سیم ډي لارې به موږ بلټن اډمنسټریټر اکاونټ فالو. ملګرو موږ 3 ټایپ اکاونټ ملګرو، یو سټانډرډ دی، یو اډمنسټریټر دی او یو ګیسټ دی یا چایلډ دی. چې اډمنسټریټر فل واک لري او سټانډرډ گزارحال غوندي واک لري، او کوم چې چایلډ یا ګیسټ اکاونټ دی هغه ډیر کم کارونه کولای شي. نو اډمنسټریټر فل اکاونټ لري، هر څه کولای شي، خو موږ سره به دوه ډول اډمنسټریټر دی ملګرو. یو هغه اډمنسټریټر اکاونټ دی چې د وینډوز کولو په وخت کې موږ جوړو، یو بلټن اډمنسټریټر دی ملګرو. چې بلټن اډمنسټریټر اکاونټ څه کار کوي او څنګه یې د سیم ډي لارې موږ انیبل کو. نو راځئ چې شروع کوو د نن ورځې ویډیو. How to enable built-in administrator account. څنګه کولای شو دا enable کو ملګرو. کوم چې موږ سره موږ او تاسو یو اډمنسټریټر اکاونټ جوړ کړی دی، ځینې وخت کې ځینې کارونه کې هغه بند راځي، نو موږ بیا بلټن اډمنسټریټر ته ټوپ وهو. او یا که داسې وشي چې زموږ دا که چېرته موږ ملګرو بلټن اډمنسټریټر اکاونټ فعاله کړی، زموږ اډمنسټریټر اکاونټ کې کوم مشکل پیښ شي، موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې بلټن اډمنسټریټر اکاونټ ته لاګین شو او خپله ډیټا بچت کو او هغه سیف کو او بل اکاونټ جوړ کو هغې ته یې واړو. نو څنګه کولی شو دا بلټن اډمنسټریټر اکاونټ موږ فعاله کو؟ لومړی راځو تاسو ته زه بلټن اډمنسټریټر اکاونټ ښایم. کله چې تاسو په دې سپیسي باندې ملګرو کلیک وکئ او بیا منیج ته راشئ او په منیج پسې وروسته تاسو یوزر اکاونټونو ځای ته لاړ شئ، یعنې دلته راشئ لوکل یوزر اینډ ګروپ ته راشئ او بیا یوزرز ته راشئ. دلته کلیک وکئ ملګرو، تاسو سره یو اکاونټ دی بلټن اډمنسټریټر اکاونټ، په ده کلیک وکئ ملګرو او پراپرټیز ته راشئ. دلته لیکلي د اکاونټ از ډیسیبل. تاسو کله غواړئ د اکاونټ فعاله کئ، سمپل دې نه چک اخوا کئ او دلته یو پاسورډ ورکئ، سمپل پاسورډ ورکئ، 4 پاسورډ ورکوئ او نو دا به فعاله شي ملګرو. تاسو کولی شئ چې کله د اډمنسټریټر اکاونټ تاسو خراب شو، تاسو کولی شئ چې بلټن اډمنسټریټر ته به لاګین شئ. نو همیش دا فعاله ساتئ، تاسو سره به انشاءالله عرضه کې مرسته کوي د مشکلاتو پر وخت. ملګرو دا اوس غیر فعاله دی. ګوره که دلته راشم پراپرټیز ته راشم، ګوره اکاونټ از ډیسیبل دی لا فلحال. زه غواړم چې دغه زه فعاله کړم، خو په ګرافیکي شکل نه، د سیم ډي کمانډ لاري. نو کوم کمانډ دی ملګرو؟ کمانډ داسې دی نیټ فاصله یوزر فاصله نوم یې چې دی اډمنسټریټر بیا فاصله سلش به ولیکئ اکټیو یس. که کله غواړئ بیت یې غیر فعاله کئ، نیټ فاصله یوزر اډمنسټریټر بیا فاصله پسې به سلش ورکئ اکټیو نو. نو راځئ چې د سیم ډي لارې وکړو. ملګرو تاسو ته ما وښودل اوس اکاونټ ډیسیبل و، څنګه به یې انیبل کوم؟ نیټ سپیس یوزر اډمنسټریټر اډمنسټریټر چې ولیکو بیا فاصله اکټیو بیا به 2 ټکي دي او یس. ملګرو اوس بس چې زه لاړ شم وبګورم چې دغه اکاونټ به ما سره څه رقم شوی. اکاونټ از ډیسیبل نه به اوس چیک اخوا شوی، ځکه اکاونټ به اوس ما سره انیبل شوی. که زه لوکل یوزر اینډ ګروپ ته راشم او بیا یوزرز ته راشم، اوس اډمنسټریټر باندې زه کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم، ګورئ ملګرو اکاونټ از ډیسیبل دی، نو چیک خپل اخوا شوی دی، ځکه اوس اکاونټ ما انیبل کو. اوس چې زه کله دې اکاونټ نه لاګ آوټ کېږم، نو د اکاونټونو چې کوم ځای دی هلته به ماته دا بلټن اډمنسټریټر هم ښایي چې آیا ته غواړې دې ته لاګین شي. خو چې کله دا ډیسیبلي بیا درته نه ښایي، ځکه هغه وخت کې ډیسیبلي. نو ما اوس انیبل کو. اوس غواړم بیرته ډیسیبل کړم، نو څنګه به ډیسیبل کوم؟ نیټ فاصله یوزر نوم یې چې دی اډمنسټریټر او سلش به ولیکئ اکټیو، خو اکټیو پسې به 2 ټکي کېدی، اوس به نو کېدی ملګرو چې اکټیو حالت نه وباسئ. اوس که زه راشم ملګرو او دا خپل بلټن اډمنسټریټر اکاونټ وګورم، دا به اوس بیرته ډیسیبل شوی. که په دې حالتو کې زه خپل کمپیوټر له دې اکاونټه یو اکاونټ نه لاګ آوټ شم او بل اکاونټ لاګین کېږم، په دغه حالتو کې به ماته دا یوزر اکاونټ نه ښایي، ځکه دا اوس فعاله نه دی ملګرو. زه بیک لاړ شم، یوزر ته به لاړ شم، اډمنسټریټر ته به لاړ شم او زه به پراپرټیز ته راشم. ګورئ ملګرو اکاونټ از ډیسیبل، اکاونټ ډیسیبل دی. نو تاسو همیش دپاره بلټن اډمنسټریټر اکاونټ فعاله ساتئ، دا تاسو سره ډېر زیات مرسته کولی شي د مشکلاتو په حالت کې. تاسو کولی شئ چې د سیم ډي کمانډو لارې هم دا فعاله کړئ او همداسې هم فعاله کړئ. دې ځای کې اکاونټ چیک ولګوه، اکاونټ از ډیسیبل نه چیک اخوا کړه او دارنګه پاسورډ دلته ته یوزر can not change password هم دې کې یو پاسورډ ورکړه او سمپل دې دا اوکې کړه، یو پاسورډ ورکړه. دا اکاونټ اوس موږ سره انیبل شو. نو همیش دپاره از ا ګوډ پالیسي دا تاسو بلټن اډمنسټریټر اکاونټ ځان سره همیش تاسو فعاله ساتئ. نو دا د نن ورځې درس ملګرو چې په دې کې موږ دا طریقه زده کړله چې څنګه کولی شو د سیم ډي له لارې بلټن اډمنسټریټر اکاونټ موږ څنګه کو فعاله کو، نو او بیا یې څنګه غیر فعاله کو. نو ملګرو د دې ویډیو درس همدومره و، انشاءالله ډېر ژر به زموږ ستاسو ملاقات په یو نوي ویډیو کې سره وشي.